د دې نننۍ ډېر درنې بختورې غونډې مشر د عوامي نشر پارټۍ د سعودي عرب مرکزي صدر محمد انعام خان، ستر سکرټر ګوهر خان، د ریاض ریجن صدور جنرال سکرټري داور شاه او راغلي ټولو ملګرو السلام علیکم. نن ډېر خوشحاله یو چې د هغه هستو چې په دنیا کې ډېر ځلنده د ستورو په شانتې زموږ د پښتنو مشران دي چې هغه فخر افغان، پاچا خان بابا او رهبر تحریر خان عبدالولي خان بابا چې د سیاست د پاکستان د سیاست د ځلنده ستوری دی. ملګرو خبرې وکړې د الله تعالی زه چې سوچ کوم یا دغه کوم نو ما ډېر دغه ژور تجزیه وکړه چې د الله تعالی په دې پښتنو ډېر زیات مهربانه دی. لکه چې وخت په وخت الله تعالی داسې مشران ورکړي دي چې د تاریخ که د انګریز دی او که د مغل و او که د تور دغه دي یا که سپین د برطانیه ده خو په نښل شوي دي، نه چاته یې سر ټیټ کړی. د پښتنو بل مشال یې همیشه بل او مخکې وړی. ملګرو د باچا خان بابا هغه ژوند چې هغه د چارسلي او لوی خان د بارام خان زوی و، 4-5 زره ایکړه ځمکې نه سیوا ځمکې وې. هغه یو فوجي افسر حیث باندې په اولنۍ ورځ چې لاړ خپل نوکرۍ دغه یې به جاین کولی، نو هغه یو پښتون دغه فوجي و، بل یو انګریز افسر دی اس نیولی او هغه اس ته ختو، هغه اس وړکې د انګریز افسر ګزار شو او هغه راغی په دې پښتون باندې په ذلت ورته وختو او کنځل او هغه چې هغه بېعزتي باچا خان بابا ولیده نو د هغه ځای نه واپس شو، هغه یې وانخستو او واپس راغی او په یو سوچ کې پرېوت چې لکه زما دا قام ولې دومره په دغه کې دی، دونه سپک دی، دونه ورک دی چې یاره دی په دغه نه بهر نه خلک راغلي دي چې هغه موږ په خپله خاوره باندې وهي او موږ بېعزته کوي. نو په هغه وخت هغه دغه تحریک د هغه ځای نه شروع کړو او په مخ کې روان شو. نو په هغه وخت کې یو 15 طاقته و. باچا خان بابا د حوصلې او فکر او خدای پاک چې والا کوم عقل ورکړی دی سړی ورته حیران پاتې شي. په هغه وخت کې یو انګریز و چې په دې برصغیر ټول یې پاچاهي وه، حکومت یې کوو. دویم د هغه جاګیردار و، هغو چې کوم دا جاګیرونو کوم خلکو ته ورکړي وو هغه د هغه او د هغو چمچې او د هغو هغه نوکران شاګران هغه ډېر په طاقت کې وو. دریم په دې اداره کې افسران وو، افسرشاهي چې ورته وایي، اسټبلیشمنټ چې کوم نوم یې ورکړی دی ورته اوس هغه وخت کې افسرشاهي به ورته وي. په 4 نمبر مولان وو او د دې ټولو طاقتور چې وو په هغه وخت کې پیران وو چې هغو سره په زرګونو د یو یو پیر سره په زرګونو د مریدان او شاګردان دا نسول هغه د دې ټولو طاقتور. دا ملنګ بابا چې ورته وایي سرتور ملنګ بابا، نو دی د دې 5 قوتونو خلاف ایکه ککرۍ راپاڅېدو چې هغه حالات سټډي کړل چې د عدم تشدد دا خبرې د کوم ځای نه شروع کړه. عدم تشدد خبره باچا خان بابا د طایف ته چې کله راغلی د حضور صلی الله علیه وسلم هغه واقعې کتلې وه، باچا خان بابا په خپله راغلی دی، هغه زیږې یې کتلې، طایف غرونه یې کتلي دي. نو په د هغه ځای نه د عدم تشدد دا فلسفه راغستې ده چې کله د طایف خلکو حضور صلی الله علیه وسلم په کال وویشت او دومره لکه د هغې په وکړو چې د هغه پڼې مبارکې وې د وینو نډکې، نو په دغه وخت کې خدای پاک هغه ته ملایکه جبریل علیه السلام او دغه راولېږو چې یاره که تاسو ووایئ چې موږ په دې باندې دا غرونه دغه کړو او دوی به واچوو. نو حضور صلی الله علیه وسلم ووایي چې نه، که دو دغه نه شو خو د دوی په اولادونو کې به خدای پاک مسلمانان پیدا کړي. نو نن هغه د زموږ د پیغمبر کومه هستي کوم فیصله چې وه کوم سوچ چې و هغه دا وخت لپاره نه و، هغه د روان وخت لپاره و. نو باچا خان بابا د هغه عدم تشدد چې هغه تشدد غوره نه کړو، عدم تشدد غوره کړو. نو د هغې نه دا فلسفه راغستې ده چې عدم تشدد
نو بیا به دی چې راغی او زمونږ په علاقه باندې سوچ وکړو چې یاره زمونږ ته دومره زورور خلک دی، بل طرف ته دا خوار پښتانه دي چې نو حقوق غصب شوي دي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ژوند ته یې نه پرېږدي، ځمکې یې قبضه کړي دي. نو د دوی به سهه دي زور که کوو نو باید کې په زور کې لکه اوس په موږ د دې هغه یو اوس زمونږ په مخه ستاسو مخ هم لاړ چې کله طالبان رالو نو دې خلکو د اسټبلیشمنټ دې خلکو دا یو فیصله کړې چې دا پښتانه به دغه جوړوي، دا لښکرې به جوړوي او دوی به راغونډېږي او موږ به یې د ملو او د ټیپور په شان وژنو. خو هغه د عوامي نېشنل پارټۍ د هغه باچا خان بابا او د ولي خان بابا هغه سیاست و چې هغه یې لکه دې دغه ته تشدد ته پرېنښودو، که نه به په دغې حواله باندې خبرې ډېرې دي. نو دا هم د هغه یو کړی وه چې الحمدلله دوی کوشش کړی و چې په دې تېر شوي جنګ کې دوی د 2 کروړه خلکو د پښتنو یا د نورو د وژنې تابع کړې وه. او اسفندیار خان چې کله بوکټو وویشتو او دی تللی هلته کې جلسه وکړه، په هغې کې هغه خبره کړې وه، ستاسو هم یادوي چې افغانیان خوشقسمته وو چې په 50 لکه شهیدانو کې خلاص شو. داسې یو جنګ را روان دی چې موږ دې په 50 لکه نه چې په 2 کروړه هم نه خلاصېږو. خو که موږ راغونډ شو اتفاق وکړو نو جنګ به نه کولی نه شو، دونه ضرور جنګ دی چې جنګ به راځي، خو موږ به مړي کم کړو. نو دا هغه یو دغه و چې د هغه د 2 کروړو د تابعې هغو چې کم پلانینګ کړی او هغه خدای پاک ډېر کم و تعداد ته راوستو. یو انسان مرګ چې دی د ټول د انسانیت مرګ دی، موږ په هغې هم خفه کېږو. موږ د عدم تشدد په یو کار دا خبره کوو، موږ د سربېړې د خولې د تشدد، یوازې تشدد د وهلو او دغه نه دی، د تشدد ډېر دغه دی. نو باچا خان بابا ډېر څنګه چې دغه بادشاه وویل چې یاره اړخونه د هغه د ژوند هغه چې په کوم طرف ورته ګورې د قام یو مفلس چې په دغه وخت کې هغه کېناستو سوچ وکړو چې یاره زمونږ مسله څه دا مسله به مونږ حل کېږي په څه. نو هغو د ټول نه اوله په تعلیم باندې خبره وکړه چې یاره چې زمونږ کې تعلیم چې نو زمونږ دا روانې مسلې زمونږ را روان نسل دا خاورې ته به مونږ خوشحالي په تعلیم باندې راولو چې مونږ په تعلیم زیور پښتنو ته واغوندو نو هغوی به هغه د دې مسلو نه وځي. نو په هغه لکه انګرېز دا وخت د انګرېز یا د انګرېز دا غلامان چې کوم دي یا د غلامانو دا بچینن چې کوم دي که تاسو دا یو کړی وګورئ نو پښتون تعلیم ته نه پوهېږي. لکه په دې زموږ په دې پاټه کې تاسو وګورئ نه کالج شته، نه یونیورسټي شته، نه هسپتال شته. دی یو جان بوجھ کې دا څیزونه یې پاتې کړي دي. داسې د پښتنو که بیا دې پله د تعلیم یو سلسله شروع شوې ده، خو زموږ داسې نصاب یې جوړ کړی دی چې په نصاب کې موږ 10 کاله لاړ شو، 10 12 وکړو، موږ پرې د دیاړۍ نه موندو، نه پرې خپل په پښتو کې خط لیکلی شو، نه پرې په اردو کې خط لیکلی شو، انګریزي خو لویه خبره ده. نو دا زموږ سره تقسیم شوی دی زموږ د مالدارو خلکو په هغه وخت کې هم جدا سکولونه او جدا یې طور طریقې وي، نن خو مکمل لکه جدا شوي دا هغه موږ یې نو هغه موږ یې دي. زموږ مسلې چې دي یا زموږ مشران و زموږ به چې کوم خلک باچایانې کوي د هغه زموږ هغه نه مسلې نه دي، هغه زموږ د درد نه، د مصیبتونو نه، د تکلیفونو نه نه خبرېږي. او هغه جدا دنیا ده او موږ یو جدا دنیا یو هسې به لاسونه پړقول. د دې وجې چې موږ تر څو پورې شعور په موږ کې نه پیدا شوی. موږ د تعلیم سره باچا خان بابا یو قول دی هغه وایي چې بغیر تربیته تعلیم قومونه تباه کوي. تربیت چې نه وي نو تعلیم قومونه تباه کوي. تعلیم یافته شو لیک لوست موږ هم زده کوو، تربیت پکې نه دی راغلی نو هغه د ارقام په ضد باندې ده. ځکه چې نن که تاسو وینئ دا څومره افسران چې دي دا تعلیم یافته دي. لکه هنرمند سړی که دی نن هم هغه دغه دی دغه تعلیم نه دی کړی، که زموږ مکینک دی، که زموږ الکتریشن دی، که زموږ پلمبر دی، که زموږ ګیلکار دی، که زموږ څومره زموږ هغه چې دي دا هنرمند هغه تقریبا لکه سکول نه دي کړي، خو په خپل محنت او په خپل هنر کې دونه په مخه تللي چې ښه دغه رښتونې دي دومره دا هغه تعلیم یافته عمرې کرپشن نه کوي، دروغ دومره نه وایي. نو د دې دا شعوري ګټه چې موږ ده نو دا به موږ په اتفاق راولو انشاءالله. څنګه چې بابا د دې ویل دي یا بیا ولي خان بابا خپل ژوند مذمتي کوم سیاست په دې پاکستان کې کړی دی، دغې خلکو ته ولاړو چې سرونه یې لکه بالا ختمولو کوشش کوو. او دا د الله تعالی رحم په پښتنو کړی دی
چې مشران د پښتنو الله پاک سالم ساتلي دي. یا د اسفندیار خان د اخره د ماکه چې باکمه شوې ده هغه زمونږ د دې ورور د اجمل خان پلار هغې کې په حق رسېدلی و. دی د هغه شهید زوی دی. موږ فخر کوو چې نن داسې خلک هم زموږ سره په میدان هغسې ولاړ دي. خو په هغې لکه د خودکش حملې هېڅ چا څوک پکې نه دی بچ شوی. لکه څنګه چې الله تعالی موږ له دا یو دغه راکړی چې اسفندیار ولی خان په هغه دغه کې بچ شو. د هغې شاته ډېر نور هم سازشونه پراته وو چې یاره MKM والا ته یو ټاس ورکړی چې په کراچۍ کې به 1500 جوماتونه سېزئ، سرې ټوپۍ به سره وئ. لکه دا د ماکه به کېږي د دې مخالف په تاسو راپاڅئ. نو که په هغه وخت کې یو جومات هم سوی دی او بیا د NP او د سرې ټوپۍ دغه باندې نو هغه زموږ دپاره به مزید ډېر زیات مشکلات هغه هم په 100 کاله کې هغه شی نه ختمېدو. نو ملګرو خبرې اوږدېږي او د باچا خان بابا د ولي خان بابا د دې دومره وسیع دغه دی چې په هغې باندې ته څومره نږدې کېږي نو یو طرف به یادېږي بل به یادېږي. هغو د دې پښتنو دپاره باچا خان بابا 36 کاله په جیل کې تېر کړي. الحمدلله نن خلک په ګړو کې دی یا په بل څه کې پروت دی. خو دا اعزاز موږ ته حاصل دی چې هغه خاص د دې پښتنو د دې خاورې او د خپل د دې قام دپاره هغه د 36 کاله 38 کاله جیل تېر کړی. داسې ولي خان د خپل ځوانۍ 18 کاله په جیل کې د دې قوم دپاره هم په دې د دې د حق اخیستلو دپاره د دوی د ووټ حق اخیستلو دپاره د جمهوریت دپاره نو هغوی چې کوم زمونږ چې کوم مشران دي د پښتنو زما په خیال کې د پښتانه 2% خلک د دې نه خبر نه دي چې یار د دې دا څومره شخصیت دی. لکه د باچا خان بابا باندې 140 کتابونه لیکلی شوي دي، 4 فلمونه پرې جوړ شوي دي په دنیا کې. په 40 ملکونو کې هغو په خپل نصاب کې د باچا خان بابا ژوند خپلو ماشومانو حتی په کوریا کې د بچو ته په سکول کې باچا خان بابا ژوند عدم تشدد د هغو هغه راکړی او موږ لا دا ونه پېژنو چې یاره باچا خان بابا څوک دی. زموږ تاسو دا دغه نوم هم ډېر اورېدلی دی پرویز شاهین صاحب. زموږ یو ملګری ته د نشترلی ملګری راغلی او زموږ د کلي ده یو دوکان کې سره اغوستو ځه او زموږ یو کلیوال ولاړو تپوس یې کړی چې پرویز شاهین صاحب پېژني هغه د یا کافر یا هندو. نو زموږ د خلکو دا دغه دی چې هغوی د ګاونډ خلک دی چې موږ د خپل کلیوال چې هغه دومره یو په تاریخ باندې څومره پرویز شاهین صاحب رول لري خو موږ ورته دا خبره کوو. نو که موږ له هم پکار ده چې یاره د خپلو مشرانو د دې خپلو ستونزو د خپلو مشکلاتو چې په دې باندې موږ غور فکر وکړو چې یاره دا به څنګه ختمېږي. نو لرې نه ده که موږ اتفاق اتحاد شروع کړو او راغونډ شو د باچا خان او د ولي خان بابا په سوچ باندې په دغه په مخ ته وځو انشاءالله چې هغه ورځ به لرې نه وي چې موږ دا خپل کوم چې پاتې کارونه دي هغه راولو. نو دا په دې خبرو چې وخت مې ډېر واغېستو بخښنه غواړم. السلام علیکم.